کیسه د کیسې عنوان دی کارغې او مار. په یوه جیګونه کې کارغې جاله جوړه کړې وه او هغې یو ډېر غټ غم په زړه درلوده چې د هغې د رنګ په رقم یې ورته له زندګي نه زړه تور کړی و. د دغه مشکل لامل یې یو خطرناکه مار و چې د کارغې د جالې شاوخوا کې یې زندګي کوله او هر کله به چې کارغې هګۍ وکړي نو هګۍ به چې بچي شول نو دغه بد جنسه مار به منتظر و چې کارغۍ لاړه شي نو زه یې بچي وخورمه. نو کله به چې کارغۍ لاړه مار به ونې ته ور وخته او بچي به یې ورته وخوړه. نو دې خفګان به کارغۍ ورځ تر بلې زړوله. نو بل ځای به یې بیا هګۍ وکړې او بچي شول. نو کله نو غوښتل یې چې له دو څخه ساتنه وکړي چې بیا یې ورنه بد جنسه مار ونه خوري. کارغۍ یو ملګری درلوده، هغه ملګری یې ګیدړ و. لاړه د ګیدړ څنګ ته. کله چې د ګیدړ څنګ ته کارغۍ ورغله، کارغۍ یې چې ولیده ګیدړ خفه شو. ورته یې وویلې څه شوي دي چې دونه خفه یې ملګریه؟ کارغۍ ورته ډېر وش او وی وکړو او ورته یې وویلې ډېر وخت وشو، یو بد جنسه مار مې همسایه شوی او په دې پوه شوی چې زما جاله پاس په ونه کې ده، نو هر وخت مې مزاحم کیږي، راځي او بچي رانه خوري. ګیدړ ورته وویلې مه خفه کېږه، دا خو غټه خبره نه ده، د جالې ځای دې بدل کړه. کارغۍ وویلې همداسې کومه، بله چاره نه لرمه، خو مخکې له تلو زه ځمه او هغه مار سره جنګېږم، یا به یې وژنم او یا به مې وژني، د خپلو بچو انتقام ترې اخلم. ګیدړ ورته وویلې نه ملګریه، دا فکر دې ښه نه ده، ستا زور په مار نه رسیږي او کیدی شي تا ووژني او دا نور بچیان دې هم یتیمان او بې موره شي. نو ګیدړ یو ښه فکر وکړ او کارغۍ ته یې مشوره ورکړه. نو کارغۍ د ګیدړ مشوره ومنله او خوشحاله شو. نو بچیان یې ګیدړ ته وسپارل او خپل کار پسې لاړه. نو یو کلي ته ورسېده او د یو کور په دیوال کېناسته. ګوري چې یو ښځه خپل کالي مینځي او د سرو زرو ګوته یې له لاسه ښکلې او خوا کې یې ایښې ده. نو کارغۍ په تمه وه چې دغه ښځه اخوا شي له دغې ګوتمۍ چې زه یې راپورته کړم. نو بالاخره ښځه له بل کار پسې ولاړه. نو کارغۍ هغه ګوتمۍ له ځان سره راپورته کړه او ورو ورو یې هوا شروع کړه. نو د دې ښځې په چغو خلک راټول شول او کارغۍ پسې یې منډې شروع کړې. کارغۍ ورو ورو د مار په طرف تله او خلکو ورپسې منډې وهلې. نو کله چې د مار جالې ته ورسېده نو کارغۍ ګوتمۍ د مار په جاله کې ورخطا کړه. نو سمدستي خلک راورسېدل او کارغۍ سمدستي خلک راورسېده او مار یې چې ولیده نو مار یې مردار کړو او ګوتمۍ یې ورنه واخیسته او کارغۍ هم پاس په ونه کې ناسته وه. چې باوري شو چې مار یې مردار کړو نو کارغۍ لاړه او له ګیدړ نه یې مننه وکړه او خپل بچي یې بیرته خپل کور ته راوړل او له سر نه یې زندګي شروع کړه. مننه دوستانو، زموږ چینل پښتو داستان در سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو ښایسته داستانونو لپاره.